السلام علیکم زما ورونو خویندو زه یم ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره یم واکینګ ټریک نه او دلته کې راغلی یم واک له پته نشته چې څه وجه ده دا چل چې دی دا صرف ما سره کېږي او که دا تاسو ټولو سره دا کېږي چې کله کله دا زړه داسې خفه شي ډېر زیات خفه وي په دې باندې نه پوهېږم نو زما ورونو خویندو لکه داسې کېږي که نه کله کله څه خبره هم وي یا خبره نه یا ډېرې زیاتې خلکو ته کله سره یادېږي کله څه اور زړه خفه وي پریشان وي نو پته نه چې څه وجه انیویز بس دا خبره اوس پرېږدو اور واک هم کوو نن به واک سره څه ګپ شپ هم وکړو او څه حال څه خبرې دا به هم شیر کوو په کلار به واک هم کېږي او ګپ شپ هم کېږي نو واکینګ ټریک باندې مو واک کوو او ورسره دا پروګرام هم جاري ساتو تاسو سره خپل ګپ شپ لګوو صحیح ده نو زما ورونو خویندو لکه دا کله کله ذهن ته څه عجیبه خبره راځي دماغ او د زړه په درمیان کې هغه چې یو جنګ جوړ دی خبرې دماغ څه خبرې جوړوي څه سوالونه کوي جوابونه تیاروي پوهېږم نه چې مطلب دا څه لکه په خپل انسان ځینې ټایم ځان سوالونه کوي او دغه سوالونه جوابونه ګوري نو داسې عجیبه غوندې کیفیت نو نن به په دې باندې خبرې کوو لکه زما زړه کې اوس خبرې داسې لکه زه وایم چې دا دنیا عجیبه دنیا ده کله چې خلک وایي چې به موږ ته زامن او لوریانې یو دي خو کله چې د لور پیدایش وشي نو په هغې هغه خوشحالي خلک نه کوي کوم چې په زوی کوي مطلب دا چې کله ماشوم کېږي نو سوال هم د زوی کوي د لور څوک نه کوي ټوله دنیا به نه خو کم تعداد کې به چې جینۍ به خوښوي زیاتر چې کله ماشوم پیدا کېږي نو خلک دا دې ته یې غوږ ایښي چې د لور زیری وشي راباندې نو دغسې دا ځینې خلک لکه اوس دا لور ځان ته راجوختوي ښکلوي خلکو مخ کې چې ما ته خو لوڼه هم ګرانې دي خو دا کس هم چې کله دا لور پیدا کېږي نو هغه ټایم کې زړه یې هغسې خوشحاله نه څنګه چې خوشحالي هغه په زوی باندې مناوي لکه اخر ولې یو خو دا چې کوم لور نو دا د دې په خپل لاس کې نه په خپله مرضۍ نه راځي دویم دا چې زموږ نبي علیه السلام لوریانې خوښې کړې دي او ډېر خوش قسمته بختورې ورته دي چې جینۍ کېږي نو بیا دا خلک ولې داسې کوي دا نه ده چې زه د ځانه لګیا یم اول زه چې پیدا شوم او زما پیدایش وشو نو ما نه مخکې دوه وروریانو چې کله زه پیدا شوم مطلب د دوی په پیدایش ډزې وشوې تاسو اورېدلي چې لور وشوه ډزې وکړي ډزې هسې ښه شی نه دی بد شی دی خو لکه د زوی په پیدایش کېږي د لور په پیدایش چې وکړي حقیقت نه به مخ نه او هغه خو پرېږدي د هلک په پیدایش فوراً میټایي او دا هر څه خوشحالي وشي خو د جینۍ پای فوراً نه کېږي نو داسې ډېرې خبرې دي بله خبره ده چې زه دا خبره کوم لکه زه خپله چې پیدا شوم نو زما یو ترو هغه محله کې یو فرینډ ورغلو د هغې بیټک و که نه بیټک ځینې حجرې ځینې چې بیا ورکوټې وو ناستې پاستې زه هغه ته بیټک وایي هلته کېناستو خو ځان پسې ګیټ لاک او بیا دا ترونه مې او ابو مې دا ټول ورتله ګیټ وهلو چې روزه 3 ورځې هغه ځان بند کړی و هغه روټۍ نه خوړ هغه چای نه څښلي هغه وایي چې ما ته ووایي چې هلک پیدا دی او دا جینۍ نه ده او دا یو مذاق موږ تاسره کولو زما جینه نفرت دی هغه واده نه کړی هلک خو لکه زه چې کله لویه شوم دې خبرې نه خبر شوم نو ما ویلې چې دا اوس وګوره لکه دې کې د لور څه قصور دی چې پیدا شوم دا خو د هغې د لاس په لاس کې نه وه دا خو د الله طرفه وه دویم دا چې یو لکه اوس بل تره مې و نو چې هغه هم خوشحاله خو نه و خو چې زه یې ولیدم مطلب هغه ورته وویل چې راشي دا ماشومه داسې ده لکه چې زموږ په کور کې سپوږمۍ راکوشي وي ته یو ځل وخوګوره دا ګیټ کولو که راخوشول وایي نه زه کور ته تللی نه شم د خفګانۍ طرف دی چې مخ یې وګورو نو دا دنیا ډېره عجیبه ده